د الله رب العالمین بعضې هغه بهترین بندگان دي چې په هغې باندې د جنت خوشبويي دنیا ته هم راځي، لکه څرنګه چې حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی. د انس رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې زما تره انس ابن نضر رضی الله عنه د بدر په غزا کې د یو عذر د وجې نه غایب و او چې رالی غزا شوې وه، نو دوی ویل دا خبره په دې ډېره ګرانه لګېدله. ویل چې یا الله دا خو اولنی جنګ و زموږ او د کفارو تر مابین او زه غایب وم، یا الله که چېرته دویمه غزا زموږ او د کفارو تر مابین وشي نو ته به ما وویني، الله به ما وویني چې زه څه کوم. کله چې کاله د احد غزا شوه نو په دې وخت کې انس بن نضر رضی الله عنه په غزا کې شریک شو. نو کله چې مسلمانان پر شا باندې لاړ په دې وخت کې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه هغه مخې ته روان دی میدان جهاد ته. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورله مخې له ورغلی، تپوس یې ترې وکړه چې انس څه کې؟ هغه وفرمایل چې واحا لریح الجنة اجده دون احد، تعجب دی او ډېر واح دی د جنت خوشبویي لره چې زه د احد نه اخوا مومم. نو هغه لاړ د الله په لاره کې جهاد وکړ تر دې پورې چې هغه قتل شو. د هغه په بدن کې څه د پاسه 80 زخمونه و، د تورې ګزارونه، د نیزې ګزارونه، د غشې ویشتل. نو ګوره د الله بعضې اولیاء داسې دي چې الله هغوی ته د جنت خوشبويي دنیا ته راولي او په دنیا کې هم د هغوی خوشبويي حس کولی شي. او دا د دې الله د اولیاءو کرامت دی چې په دنیا کې هم بعضې اولیاءو ته الله د جنت خوشبويي هغه ورښیي.